السلام علیکم دوستانو ملګرو، الله تعالی دې وکړي چې در دې مهاله پورې تاسې جوړ روغ او خوشحاله یاست. نو د ډیرو ملګرو په غوښتنه باندې او د ډیرو ملګرو په خواهشت او په فرمایشت باندې چې هغو د ما څخه د غزلو یا د مقامو یا د الافو غوښتنه کړې ده. نو زه به انشاءالله د تاسې سره دغه یوه غزله شریکه کړم، تاسې غوږ پر ونیسئ او وایورئ. که نوی عشقی ما سر په دار څه کوي، که ستا په دیدن موړ وای ما اغیار څه کوي، که ستا په دیدن موړ وای ما اغیار څه کوي. وم پیالې که پیمانې ستا د محبت مال راتللی، ای پیالې که پیمانې ستا د محبت مال راتللی، و نورو میخانو ته ما رفتار څه کوي، و نورو میخانو ته ما رفتار څه کوي، که ستا په دیدن موړ وای ما اغیار څه کوي. وام که خرید و پروخت می وای ستا د وصال په مملکت کې، او که خرید و پروخت می وای ستا د وصال په مملکت کې، دا خام تجارت ما د دې بازار څه کوي، دا خام تجارت ما د دې بازار څه کوي، که نوی عشقی ما سر په دار څه کوي، که ستا په دیدن موړ وای ما اغیار څه کوي. وام که نوی په باطن کې ور د هغه نازنینه، وام که نوی په باطن کې ور د هغه نازنینه، پر سر باندې پر حادت بروار څه کوي، پر سر باندې پر حادت بروار څه کوي، که نوی عشقی ما سر په دار څه کوي، که ستا په دیدن موړ وای ما اغیار څه کوي. وام که ستا په خالو ختمي شپه و ورځ مطالعه وای، او که ستا په خالو ختمي شپه و ورځ مطالعه وای، ما سیل د گلشن و د گلزار څه کوي، ما سیل د گلشن و د گلزار څه کوي، که نوی عشقی ما سر په دار څه کوي، که ستا په دیدن موړ وای ما اغیار څه کوي، که نوی عشقی ما سر په دار څه کوي، که ستا په دیدن موړ وای ما اغیار څه کوي. نو عبدالعزیز که سوی ستا د عشق په لمبو نه وای، وام عبدالعزیز که سوی ستا د عشق په لمبو نه وای، نو د پر دې دنیا د ځان اظهار څه کوي، نو د پر دې دنیا د ځان اظهار څه کوي، که نوی عشقی ما سر په دار څه کوي، که ستا په دیدن موړ وای ما اغیار څه کوي، که نوی عشقی ما سر په دار څه کوي. در بیا لیدلو پورې نیکې هیلې او نیکې چارې خدای مو آباد او خوشحاله لره. دوستانو، زما د یوټیوب چینل دی د پښتو غزلو په نامه باندې چې په آواز کې د عبدالرحیم کامران. نو دوستانو، تاسې کولی سئ چې یوټیوب ته ورسئ او په هغه کې د پښتو غزلو چینل
در سره ووهئ هغه به بیا تاسو ته زما دغه غزلې و مقامونه و الافونه د قسم شاعرانو په شعر شاعري کې هغه زه درته وړاندې کولی سم درته وړاندې کوم او بیا به تاسو دا یو تکلیف کوئ چې هغه به مطلب در سره سبسکرایب کوئ او بیا چې کوم هغه ګنټۍ راځي و هغې ګنټۍ ته هم تاسې د ګوتې اشاره ورکوئ نو بیا به زما هره نوې غزل په هره ورځ کې که یوه وه که دوې وه هغه به د تاسو سره شریکیږي او تاسې بیا ګورئ او پر هغه باندې به خوند اخلئ دوستانو نور وخت مو نه ضایع کومه خدا حافظ